سنټنس دا یو داسې شی دی چې کله ته د دغه په ګټې پوه شې خپله به بیا د دغه شی زده کولو ته هڅه کوې چې باید دې زده وای. نو دا څه شی دی؟ زه به درته ووایم سنټنس یعنې جمله یا هم کلام، یعنې په اصل حقیقت کې د یو څو هغو لغاتونو مجموعې ته ویل کېږي چې بیا دغه لغاتونه ستا او مخاطب کس ته، یعنې هغه څوک چې ته خبرې ورسره کوي، فایده ورسوي او سر یې خلاص شي. او دا هم درته وایم چې انګلیسي ژبه نیم نه مکمله ژبه پر جملې باندې بنا ده. ښه، نو چې خبره دا رقم شوه، نو ولې موږ دغه جمله ونه پېژنو چې دا څنګه جوړېږي، څومره ډولونه لري؟ که ستاسو فکر وي کله ته په یو جملې سره صرف د یو شي وضاحت راولي، خو کله بیا پر یو چا باندې امر په دغه جملې سره کوي، او کله بیا غوښتنه ځینې کوي، خو کله بیا داسې هم وشي چې سوال د یو شي څخه کوي، او کله بیا تعجب حیرانتیا کوي په جملې سره. نو اوس که چیرته د جملې دغه قسم ډولونه نشي زده، نو زه دا یقین لرم چې ته به بیا په لیکلو کې د سوالیه جملې پر ځای د تعجب جمله ذکر کوي او تعجبیه جمله به په مثبت جملې سره اړوي. نو دا خو چې سړی ورته فکر وي هیڅ کار نه دی، او نه هم تاسو د خپل مخاطب سر ورخلاصولی شي. نو راشي چې د جملې تعریف او د جملې ډولونه په دغه ویډیو کې تشریح، خو تاسو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شي. سنټنس یعنی څه؟ A group of words which has a complete meaning or make a complete sense is called sentence. جمله دا یو ټولګه، یو ګروپ دی د لغاتونو کوم چې یو بشپړ کامله معنا ورکوي او یا یو بشپړ احساس جوړوي. For example, Shane to the station quickly. هغه یو سټیشن یعنی مرکز ته منډه اخیستې وه، ژر په چالاکۍ سره لاړ. د جملې لپاره اقسام او ډولونه چې زموږ لپاره یې پېژندل زیات مهم هم دي. په داسې ډول سره دي. Types of sentence یعنی د جملې ډولونه. According to the meaning, sentences divided into 4 parts. جملې یا کلامونه د معنا له لحاظه په څلورو برخو کې ویشل شوي دي چې هغه په داسې ډول سره دي. First, declarative sentences یعنی څرګندونکي تشریح ورکوونکي جملې. Second, imperative sentences امریه جملې، مطلب چې ته غواړې و خپل مخاطب کس ته امر وکړي نو د دغه جملو څخه اخذ کېږي. Third, interrogative sentences سوالیه جملې یعنی پوښتنه کوونکي جملې. Fourth, exclamatory sentences یعنی د تعجب جملې چې په یو شي باندې تعجب کوي نو بیا د دغه جملو څخه اخذ کېږي. دا خو مو وپېژندل چې د دغه جملې د څلورو ډولونو نومونه څه دي. اوس دا راته وښیه چې تعریفونه یې څه رقم دي او څنګه جوړېږي، ځکه په دې کې خو مثبت جملې هم شته او منفي هم، رقم. نو دغه جوړښت او ساختمانونه یې راته وښیه. How can we learn definitions of sentences plus examples؟ جملو لپاره تعریفونه موږ څنګه وکولی شو چې زده یې کړو؟ سره له مثالونو. نو راشي. First, declarative sentences. A sentence which expresses a statement or assertion is called declarative sentence. یعنی یو جمله کوم چې د یو اخبار یا د یو ادعا څرګندوالی راولي او دغه جملې ته declarative sentence ویل کېږي. که ستاسو فکر وي په هر جملې کې که خالي وضاحت راولي یا امریه وي او یا سوالیه یا تعجبیه، هر جمله چې وي، خو د دغه دوه قسمونو څخه لکه مثبت او منفي خالي نه راځي، ځکه کله چې ته وضاحت یو چاته ورکوي نو دغه وضاحت به یا په مثبته توګه وي یا به په منفي، یا هم کله ته سوال کوي او یا امر کوي یا هم تعجب. خو مثبت جملې ته په انګلیسي کې positive sentence ویل کېږي او منفي جملې ته بیا negative sentence ویل کېږي. نو چې کله خبره دا رقم شوه نو نظیر یې مثال د positive declarative sentences دا رقم کېږي. For example, احمد eats the dinner. احمد مخصنی ډوډۍ خوري. بل مثال I'm drinking the water. زه اوبه څښم. دغسې نور بیخي زیات مثالونه باندې راجوړېږي. دا خو هغه جملې شوې چې په مثبته توګه یې وضاحت یا څرګندوالی د یو شي راوست. Negative declarative sentence یعنی منفي څرګند راوستونکې جمله. د دې جملې او د مثبت جملې تعریف او ساختمان یو شی دی، خو دلته صرف د نفي حکم شوی، یعنی اخبار د نفي یا ادعا د نفي را نقل کوي. نو ځکه دلته دغه یو یا دوه توري و ساختمان ته د منفي جملې ور اضافه کېږي چې هغه د do not یا هم صرف not کلمه ده، یعنی نه نفي دی. راځو مثال دی. For example, we do not eat breakfast. موږ د سهار نهاري نه کوو. بل مثال اسد and Ali do not go to market. اسد او علي مارکیټ یعنی بازار ته نه ځي. Second, imperative sentence. A sentence which expresses a command or request it called imperative sentence. یو جمله کوم چې څرګندوالی د یو امر یا یو خواست کوي، مطلب چې په دغه جملې سره پر چا باندې امر کول کېږي یا خواست ځینې غوښتل کېږي، و دغسې جملې ته امریه جمله ویل کېږي. For example, shut the window.
کړکۍ یا هم کړکۍ بند کړه. ګوره دا یو امر شو خو مثبت یعنی دا کار وکړه. بل مثال do not open the door. دروازه مه بندوه. دا مثال دی خو لپاره د منفي امري جملې. اوس په دغه امري جملې سره چې له یو چا څخه خواست یا غوښتنه کول کېږي هغه دا رقم دی. For example, please come here. مهرباني دلته راشي. ګوره د جملې په سر کې please یعنی مهرباني هیله کوم. بل مثال please don't go there. هلته مزه هیله کوم درخواست درته کوم. Third, interrogative sentence. A sentence which asks a question it called interrogative sentence. یعنی یو جمله کوم چې د یو پوښتنې سوال کوي، یعنی په دغه جملې سره د یو چا څخه یو سوال کېږي. دغه جملې ته بیا interrogative یعنی سوالیه جمله ویل کېږي. ان شاء الله اوس به مو دغه سره خلاص شوي وي. راځو مثالونه ته. For example, do you clean the bedroom? آیا تاسو د خوب خونه پاکوئ؟ دا یې په پوزټیو یعنی مثبت جملې کې مثال. بل مثال did he not come here? آیا هغه به دلته نه وي راغلی؟ خو په سوالیه جملې کې نیگیټیو یعنی منفي جمله ډېره لږ استعمالیږي. Fourth, exclamatory sentence یعنی د تعجب او حیرانتیا جمله چې په رشي باندې تعجب او حیرانتیا په دغه جملې سره کېږي. For example, what a noisy boy he is. هغه یو څومره شور لرونکی هلک دی. بل مثال what a shame. نو دومره شرم بلا بس دا کار مه کوه. مثلا دریم مثال the monster at taking. دا څه وایي یوه غټه بلا برید کوي. ګوره تعجب دی چې په شي باندې حیرانتیا کوي. نو دا هم په مثبت کې جوړیږي او هم په منفي کې.